په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ویاند ښاغلي ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې دعوه کړې ده چې پرون شپه په پاکستان باندې د هغو په برید کې نږدې 58 امنیتي عسکر د پاکستان دوی وژلي دي او ورسره 13 د جوبل کړي دي. هغه خبري کانفرنس ته په وینا کې دا هم وویل چې نږدې په 10 پوستو باندې افغان طالبانو قبضه کړې وه، خو د عملیاتو وروسته یې د بیا پاکستان ته پرېښودې. ښاغلي ذبیح الله مجاهد په خپلو خبرو کې دا هم تور پورې کړ چې وسله واله ترهګره ډله داعش مشر چې دی هغه په پاکستان کې موجود دی او په خیبر پښتونخوا کې او بلوچستان کې د هغو مرکزونه دي. ذبیح الله مجاهد دا دعوه هم وکړه چې د افغانستان داعش ورک کړی شوی دی یا ختم کړی شوی دی. البته په پاکستان کې د هغو د تربیت مرکزونه چې دي هغه اوس هم موجود دي او نړیوال رورولي د هغې نوټس واخلي. ذبیح الله مجاهد دا هم ویل چې افغانستان کې حملې چې دي په دې کې داعش ککړ وو او د پاکستان وسلوال هلته راغلي وو. هغه دا هم ویل چې د هندوستان ته د افغانستان طالبانو د بهرنیو چارو وزیر تعلق چې دی هغه د دې جګړې سره نشته دی. پاکستان تر اوسه پورې د افغان طالبانو لخوا د دې دعوې ځواب نه دی ویلی، نه د دې د افغانستان لخوا په پاکستان کې د شوي حملو کې د مرګ ژوبلو پخلی کړی دی. البته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تېره شپه ویلي وو چې افغانان چې دي افغانستان چې دی هغه د اور او وینې سره لوبه کوي او هغه دا ویلي وو چې د دې غچ او ځواب به ورکول کیږي. هغو دا تور هم پورې کړ چې پاکستان باندې پارونکې او انپرووکډ حمله کړې ده او پاکستان به د جواب ورکوي. پاکستان د دې نه وړاندې په افغان طالبانو دا تور پورې کوي چې هغو هلته TTP ته او BLA ته ځای ورکړی دی او د هغه ځای نه په پاکستان کې حملې کوي او په پاکستان کې د پاکستان د پوځ او د ولس وینه تویوي او دا د زغم وړ خبره نه ده. او پاکستان 2 ورځې وړاندې په افغانستان کې په کابل او یو شپې سیمو کې هوایي بریدونه هم کړي وو. که څه پاکستان په خپله په رسمي توګه دغه بریدونه نه دي بدلي، خو پاکستان پوځ بیان دی او پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې پاکستان ته حق حاصل دی که چېرې پاکستانیان وژل کیږي او د ګاونډیانو لخوا وژل کیږي نو پاکستان به خپله دفاع کوي. تر اوسه پورې د پاکستان لخوا په دې موضوع باندې ځواب نه دی راغلی چې ذبیح الله مجاهد کومه دعوه کړې ده په کوم کې چې هغه ویلي دي چې افغانستان لخوا نه چې پرون د پاکستان په مختلفو علاقو کې کومه حمله شوې وه په دې کې 58 امنیتي عسکر وژلي دي. دا هم یو پوښتنه راپورته کیږي چې ذبیح الله مجاهد صاحب دا دعوه کړې ده نو دوی د پاکستان خواو ته چې کوم امنیتي عسکر وژلي دي د دوی شمیر چې دی هغه دوی څنګه ترلاسه